د دې جنې خاوند ولګېد او د خپلې ښځې ته چې دی نو ځان نه پردی سړی جوړ کړو. په دې جنې باندې امتحان راوستو چې دا جنې زما سره څومره مینه کوي. یار ډېر عجیبه داستان دی. که تاسو واورېدو نو تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ د خاوند د خپلې ښځې سره څه وکړل. ویډیو ضرور وګورئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ. ملګرو داسې چې تاسو ته جنې ښکاري که نه د دې خاوند ولګېد ځان نه پردی سړی جوړ کړو. دې ته وایي که نه چې ته زما سره واده وکړه. په اخر کې خبره دې ته لاړه. دې سره به ګپ شپ لګاوه په فیسبوک باندې. په اخر کې خبره دې ته جوړه شوه. دې جنې ته وایي چې ته زما سره واده وکړه. نو دا جنې ورته وایي که نه چې زما خاوند هم شته دی او زه ستا سره واده نشم کولی. نو دې کس ورته وویل که نه د خپل خاوند د ځان نه ورته پردی سړی جوړ کړی. دې ورته ویل که نه چې ته د خپل خاوند نه طلاق واخله که نه او ته زما سره واده وکړه. زما سره دولت هم دی او زما سره ډېر جایدادونه دي. زه به تا خوشحاله وساتم او زه به تا بل ملک ته بوځم. لکه دا ښځه ذات نه دا ډېره زر دوکه کېږي. د هغه نه پس چې دی که نه دا جنۍ چې ده نو د خپل خاوند سره رویه بدله شوه. دا چې به کله کور ته راغلم که نه نو خپل خاوند سره به چې نو خبرې نه کولې. خپل خاوند ته یې ویل که نه چې ته ماله طلاق راکړه. ته ماله طلاق راکړه او ته ما صحیح نشې ساتلی او ته زما نه یې خوښ. نو د خاوند چې دی نو د خپلې ښځې ته ویل چې ته زه چې دی نو تا له طلاق نه در کوم او ته زما خوښه یې. او دی به چې کله د پردي سړي سره خبرې کولې د خاوند چې ورته ځان نه پردی سړی جوړ کړی نو دی ورته ویل چې ته طلاق واخله او زه به بیا درشم او زه به ستا سره واده وکړم. نو شپږ میاشتې پورې د خاوند چې دی د ښځه ورته وایي که نه چې ته ماله طلاق راکړه. خو دا ښځه چې دی نو آخر کار داسې شوه چې خپل مور پلار کره لاړه که نه ویل چې زه ستا سره نوره نه کښېنم زه ستا سره ژوند نشم تېرولی. نو دا ښځه چې د مور پلار کره لاړه تقریبا یوه میاشت یې وشوه که نه د مور پلار کره. نو د پلار یې ورته ویل که نه چې ستا کور هغه دی او ته واپس خپل کور ته لاړ شه. ستا کومه د خاوند کور دی ستا اصل کور دغه دی. نو د پلار چې دی نو د خپلې لور راولېږله چې بیا راغله که نه نو د جنۍ چې دی نو خپل خاوند ته وایي که نه چې ته ماله طلاق راکړه که نه زه ستا نه طلاق اخلم او زه ستا سره په زندګي کې نه یم خوشحاله. په آخر کار لږ ورته وویل که نه د خاوند یې ورته وویل د جنۍ ته چې زه تا له طلاق نه در کوم او ته زما ډېره زیاته خوښه یې. ته لاړ شه د مور پلار کره چې کله دې خوښه ونه واپس راځه. دا جنۍ چې ده د مور پلار کره ولېږله که نه دا جنۍ ولېږېده او هغه بل کس ته یې رینګ وکړو د خپل خاوند ته بیا رینګ وکړو. خو دې ته دا پته نشته دی چې د خاوند ما ته ځان نه پردی سړی جوړ کړی دی. نو چې کله دې ته رینګ وکړو که نه دې ته وایي چې ته زما سره میلاو شو زما د خاوند چې دی ما له طلاق نه راکوي چې ته زه د خپل مور پلار کره راغلی یم ته زما سره میلاو شوه. نو دې جنۍ چې دی نو هغه کس چې دی نو هغه راغی او ور یې وډباو. چې کله یې ور وډباو که نه نو چې یکدم چې دی نو دې ور کولاو کړو نو دې چې دی نو خاوند ولاړو. نو دا جنۍ چې ده نو بیا ډېره غوسه شوه چې ته دلته به رالې. نو هغه د هلک ورته ویل که نه چې دا ټوله قصه چې ده نو ما تاسو داسې معلومولې چې ته زما سره څومره مینه کوې او څومره مینه محبت کوې. د هغه نه پس چې نو په جنۍ باندې یکدم څه چل وشو او ایسته کې ولوېده که نه څه بیماري پکې پیدا شوه او بیا چې ده نو هاسپیټل ته یې وړه. چې کله هاسپیټل ته یې وړه نو هغه نه پس چې ده نو جنۍ چې کله په هوش کې راغله که نه نو خاوند چې ده نو هغه هلته ولاړو. نو هغه یکدم چې ده جنۍ او خاوند یو بل له غاړه وکړله او جنۍ چې ده نو په خپو ورته پرېوته او معافي ترې وغوښته چې زما نه ډېره زیاته غلطي شوې ده زه بیا چېرته هم داسې نه کوم. خاوند ولې هم غاړې ورکړله او دواړو د یو بل زندګي بیا ته شوه برابر شوه. په دې ویډیو کې زموږ اصل مقصد دا دی که نه چې په بل چا باندې ادبار چرته هم مه کوئ. دې خاوند په خپل ښځې باندې امتحان نن راوستو او بلکې دا که په اصل کې وی که نه دې هلک به ورسره دوکه کړی او زندګي به مکمل ورباندې تباه شوي وی. نو ټولو ته هم خاص په هره ویډیو کې زموږ دپاره ډېر زیات عبرت دی چې چېرته هم په چا باندې یقین مه کوئ. د چا په پیسو پسې مه ځئ چا په حسن پسې مه ځئ بلکې د خپل غریب خاوند نه چې دی نو هغه نه ځارېږئ. ځکه چې په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر زیات عبرت دی. نن سبا موږ هم ډېر زیات خلک کینو که نه چې هغه په معاشره کې داسې قسمه زندګي تېروي چې تاسو به چې مکمل ذهن به مو خوځېږي. دا ویډیو خلکو ته ضرور ورسوئ.